سلامونه قدرمن وروڼو، په دې هیله چې جوړ او خوشحاله اوسئ. لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ موږ یو څو ورځې مخکې د دغه کورنۍ ویډیو شیر کړی و، نو دغه ته یو بااحساسه ورور مرسته رالېږلی دی. دغه مرسته موږ دغه موقع ته ورکوو او د دې احساسات له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. تور دی وي خو مور دی وي، ژوند مې په سور اور دی وي خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي. نه غواړم محل او ماړی، نه غواړی محل او ماړی، نه غواړم زوړ د خاټو چطور چند روز چطور دیر شد؟ دیر شد دیگه. دوستم رفتم خانه خوانی. یار آمده نیست خانه خوانی. کجا بودی؟ از کم چیزام برادر بودم. کم نمیشه خانهش. شوهر تعالی خوب است؟ خوب است دیگه نه. خوب است دیگه. چیز کنه بازاری میکنه. چیز کار من نمیکنه. خب پیش از اینکه ما کمک شما را بدهیم از ما که پیش که شما کس کمک کرده بود؟ هیچ کس نکرده بود. تو کاکای مشابکی مزاوت کسی میدارش کسی نمیدارش دنیا مدیم کسیش میگم کسی کش نخواهی یعنی که شما کس کمک نکرده؟ خب ما یه ویدیو شما رو شیر کرده بودیم دیگه بااحساس بیادر همه شما کمک کرده است دیگه کمک ما بر شما آوردیم دیگه شما چقدر خوشحال هستی چی گفتنی داری میتونی که بگویی؟ خدا خیلی عمر بده زنده باشه خدا عاجی کنه شده بازم چیز باشه خدای پاک خوب روز بدهش که تبار کمک کرده زنده باشین خدا قدمش را به جنت زده کنه که خودتان خدا بسیار بدشانه کنه غریبه کنه حالا خوشحال شدی؟ زنده باشه خب دخترک تو رو زیاد گیران میکردی امروز این لبت خنده است تو چی گفتنی داری؟ زنده باشه خدا جنتار ده نصیبشان کنه هر کس که باشه خدا اجد نصیبش کنه که ما کمک کرده سوی شام مبرایم بر ما کس چیز نمیده خواره ما گیران میکنه بر مادرم بر شام میگه خیر همی تو گوش نکن زنده باشی هر کسی که ما کمک کرده خدا بگم بدش که تو شما حالا خب ناامیدی نمیکنی خوشحال شدی؟ خب بیادره که میشنم چیز درخواست دیگه داری از پیشش چیز دیگه کتان کمک چیز کنم؟ بله دیگه بگو چی؟ باید که ما کمک کنه که چیز نداشتیم یه که ما کمک کرده سایی باید زنده باشد که ما کمک کرده سایی خدا دیگه بدش که بر ما که ما دیگه کمک کنه خب حالا خب بابش دکاندار نمیری باشه سلطه خواه کنی صحیح شد حالا قدرمنو هیوادوالو د هغې وروڼو څخه نړۍ مننه کوم چې موږ سره تل همکار دي او د غریبو او ناچارو خلکو په لاسنیوي کې موږ سره مرسته کوي نو په تاسو باندې غږ کوم که چیرې غواړئ تاسو هم مرسته کوئ د داسې بېچاره او بېوزلو خلکو سره مرسته کوئ نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا اویا 9 څلور 2 خدایا چې مې مور ته راولې مرګی هادي ته